په یوه کلي کې یو غریب موچي اوسېده. هغه به د خلکو بوټان جوړول او لږ پیسې به یې ګټلې. دومره لږ پیسې یې درلودې چې د ځان لپاره یې خواړه هم په سختۍ پیدا کول. نو ځکه یې واده نه و کړی. یوه ورځ یې زړه غوښتل چې خچړې د وریجې او د منګو د دال خواړه وخوري. له بازار څخه یې وریجې او منګو دال راوړل. په مینه یې خچړې جوړې کړې او په پتنوس کې یې کېښودې چې یخ شي. تر هغې چې خچړې یخېږي هغه ولاړه بوټانو جوړولو ته. په همدې وخت کې یو وږی ګیدړ له ځنګل راغی او کور ته ننوت. تازه خچړې ولیدې او خوړل یې پیل کړل. لا خچړې نه وې ختمې چې موچي راغی. ګیدړ یې ولیده، دروازه یې بنده کړه، په رسۍ یې وتاړه او په لکړه یې وواهه. ګیدړ سوچ وکړ چې که دا وهل دوام وکړي زه به مړ شم. سهار چې موچي کار ته لاړ، ګیدړ چل وکړ، ځان یې په رسۍ کې ډېر تاو کړ او په لوړ غږ یې چغې ووهلې لکه چې خپل ملګري رابولي. نږدې ګیدړ یې غږ واورېد. یو یې د ده ملګری و، راغی او دننه وکتل. ملګري یې وپوښتل دا څه حال دی؟ تړل شوی ګیدړ په خندا ورته وویل زه دلته ډېر خوشحاله یم. دا سړی هره ورځ راته حلوا راکوي، خو تړل شوی یم چې نسم تښتېدلی. ملګري یې وغولاوه او ویل زه هم دا ژوند غواړم. تړل شوي ګیدړ ورته وویل که غواړې زما په ځای ځان وتړه، زه به آزاد شم. هغه ومنله. رسۍ یې خلاصه کړه. ګیدړ وتښتېد او خپل ملګری یې په ځان پر ځای وتاړه. کله چې موچي راغی نو ګیدړ یې بیا وواهه. دا نوې ګیدړ چغې ووهلې ما خو څه نه دي کړي. موچي حیران شو چې دا خبرې کوي. ګیدړ ورته وویل بل چا خچړې خوړلې، زه یوازې د هغه په ځای تړل شوی یم. موچي باور ونه کړ او ویل وهلو ته یې دوام ورکړ. ګیدړ ویره وکړه او ویل که ما خوشي کړې زه به تا ته سره زر درکړم او ستا واده به د باچا له لور سره وکړم. موچي ومنله. هغه خوشي کړ. ګیدړ د بل باچا دربار ته لاړ، ځان یې د استازي په څېر وښود او ویل زموږ باچا غواړي چې ستا لور سره واده وکړي. باچا ومنله او د واده نیټه یې وټاکله. ګیدړ بیرته راغی او موچي ته یې زیری ورکړ. د واده په ورځ دواړه د سیند غاړې ته ورغلل. هلته یې یو کالي مینځونکی ګیدړ ورته وویل چې دا کالي په بوټانو خپاره کړه. بیا یو د پینه پلورونکي ته یې وویل چې دا پینه د سیند پر غاړه کېږده. قصر ته ولاړه او باچا ته یې وویل د واده کارونه په سیلاب کې ډوب شول، یوازې زوم ژوندی پاتې دی. باچا پوځ راولېږه. موچي یې په درناوي راوست او د خپل لور سره یې واده ورکړ. وروسته ګیدړ باچا ته وویل د زوم سامان له منځه تللی همدلته دې پاتې شي. باچا ومنله او ماڼۍ یې موچي ته ورکړه. ګیدړ څو ورځې پاتې شو، بیا بیرته ځنګل ته ستون شو.